وتم اخرنی خبر می داده چې کچیرې ستاسې په وطن کې شاوخوا دغسې یو څوک ستاسې ملا وي چې هغه وهابي وي، یعنې دغسې خبرې درته کوي لکه دا ما چې بیان وکړي چې 12مه نسته و، زیارت نسته و، خورده نسته و، د اختر روغبړ نسته و، دغه ته ورته شیان که د دین پر مشروعاتو لګاو کاوي په دغسې کسانو پسې ستاسې لمنځونه نه دي صحیح. دغسې امام که تاسې په مسجد کې لري دا به جوابوي د امام. ما څه یو چا پوښتنه وکړه په دا وابي پسې لمونځ څنګه دی؟ په وابي پسې لمونځ روا دی که نه روا؟ ما په وابي پسې لمونځ نه دی روا. بیا ده راته وویله ول یو د کتاب حواله چې دې راته ویلې وای، بیا مې د یو 2 کتابو حوالې ورته پیش کړې. عمدة القاري دا د بخاري شریف شرح ده 5 جلد 242 صفحه. انا تداسي عبارة لكلي وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الصلاة خلف المبتدع ومثله عن أبي يوسف. ترجمة إمام أعظم أبو حنيفة رحمه الله أغبويل چپ مبتدع بسلمز ندي روا. مبتدع سمانا بدعتي سمانا بدعتي دا مانا چې نوی خبرې په دین کې درته شروع کړي، داسې کارونه چې قرآن و حدیث کې نسته، مذهب کې نسته، هغه شیان درته وایي عملي کوي، دا مبتدع دي. نو په دې پسې لمونځ نه دی روا. امام ابو یوسف رحمه الله تعالی هغه هم دغسې وایي. او زموږ د مذهب معتمد کتاب فتح القدیر د هدایه شریف شرحه اول جل 304 صفحة على تبياداس عبارتي. وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز. إمام محمد لإمام أبو يوسف رحمهم الله تعالى رواية كري إمام أعظم ويلي إمام أبو يوسف صابويلي چې لمنځ د اهل الاهوا پسې که څوک لمنځ کوي دا لمنځ نه دی صحیح. اهل الاهوا څوک دي؟ هغه د بدعت والا د سلفیه او وهابیه د دې امثال. نو په دې پسې لمنځ هم نه دی روا. لمنځ به نه پسې کوي، په کلي کې مه پرېږدئ، وهابیان به نه پرېږدئ په کلي کې. په چمن کې جلسه وه، په جلسه کې مې ورته وویل مال وهابیان خوارج دي، د پیغمبر علیه السلام په فتوا خوارج د دوزخ سپي دي، وهابیان د دوزخ سپي دي. ابن ماجه 14 صفحه الخوارج كلاب النار. خوارج د دوزخ سپي دي. د فقهاو اتفاقیه ده چې وهابیان خوارج دي. نو چې خوارج د دوزخ سپي سوه، وهابیان هم د دوزخ سپي دي. ستاسې څه پوښتنه کوم، اوس چې دغه مسجد ته د دنیا یو سپی راواوړي تاسې پرېږدئ؟ دا ګټ خلق پسې ځغلي وایي هلې دا سپی وباسي، دا مسجد یې خراب کړي. د دنیا سپی په مسجد کې نه پرېږدې، د دوزخ سپی نو ولې پرېږدې؟ دا د دوزخ سپیان دي، وهابیان، سلفیان، پنجپیریان د دوزخ سپیان دي، که ښکاره وهابیان دي که پټ وهابیان، دا د دوزخ سپي دي. دا سپیان به نه پرېږدو، دا په کلي کې به نه پرېږدو، په محل کې به نه پرېږدو، د دې مقابله به کوو. دا د کفارو غلامان دي، دا زموږ د مشایخو فتوا ده. الله عز وجل دې توفیق موږ ورته اشترا کړي چې د هر باطل، د هر ګمراه، د هر طاغوتی چې په هر جامه کې وي، په هر رنګ کې وي، الله عز وجل دې توفیق راکړي چې موږ یې مقابله وکړو. وتم ذن